وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حد رحم کوونکی دی. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دا کتاب دی چې تا ته نازل کړی شوی دی، نو د په وجه د ستا په سینه کې ستنګي نه وي. د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې ته د په ذریعه سره خلق ویروي او د مؤمنانو لپاره نصیحت دی. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تاسو پیروي کوئ د هغه دین چې تاسو ته د خپل رب له جانبه نازل کړی شوی دی، او تاسو له دنه سیوا د نورو دوستانو پیروي مه کوئ، خو تاسو ډیر کم نصیحت اخلئ. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. او څومره ډیر کلی دي چې مونږ هغه هلاک کړي دي، نو زمونږ عذاب هغو ته راغی په دې حال کې چې دوی به د شپې ویده وو یا به په غرمه کې آرام کوونکي وو. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. نو نو د دوی دعوا یعنی بلنه کله چې پر دوی زمونږ عذاب راغی مګر دا چې دوی به ویل بېشکه مونږ ظالمان وو. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نو مونږ به له هغو خلکو نه خامخا لازمن تپوس وکړو چې رسولان ورته استول شوي وو، او خامخا لازمن به مونږ له رسولانو نه هم تپوس وکړو. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نو خامخا او یقینا به مونږ دوی ته په علم سره بیان وکړو او مونږ څه غایب خو نه وو. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. او په دغه ورځ د عملونو تول بیخي حق دی، نو هغه څوک چې تولونه یا میزانونه یې درانه وختل نو هم دغه خلق کامیاب دي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. او هغه څوک چې تولونه یا میزانونه یې سپک وختل نو دغه خلق هغه دي چې دوی خپلو ځانونو ته تاوان رسولی دی په سبب د دې چې دوی به زمونږ له آیاتونو سره ظلم کاوه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. او یقینا مونږ تاسو ته په ځمکه کې قدرت درکړی دی او تاسو لپاره مو په هغې کې د ژوند اسباب پیدا کړي دي، خو تاسو بیخي ډېر لږ شکر وباسئ. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. او یقینا مونږ تاسو پیدا کړئ، بیا مو ستاسو صورتونه جوړ کړل، بیا مونږ ملایکو ته وویل آدم ته سجده وکړئ، نو هغوی سجده وکړه سیوا له ابلیس نه، هغه له سجده کوونکو ځنې نه و. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
وویل الله ته څه شي منع کړې چې سجده دې ونه کړه کله چې ما تا ته حکم وکړ؟ وویل شیطان زه له هغه نه غوره یم، تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې پیدا کړی دی. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله وویل نو ته له دې جنت نه کوز شه، پس تا ته دا حق نشته چې ته په دې جنت کې تکبر وکړې، نو ته اوځه، بېشکه ته له ذلیلو څخه یې. قال انظرني إلى يوم يبعثون. ویل ابلیس چې اے الله ته ماته مهلت راکا تر هغې ورځې پورې چې خلک به بیا راژوندي کولی شي. قال إنك من المنظرين. ویل الله بېشکه ته له مهلت ورکړی شوو څخه یې. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ابلیس وویل نو په سبب د هغه چې تا زه ګمراه کړم زه به خامخا ضرور دوی ته ستا په نیغه لاره کې کینم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بیا به خامخا لازمن زه دوی ته راځم، د دوی له مخې نه او د دوی له شانه او د دوی له ښیو اړخونو نه او چپو اړخونو نه، او ته به د دوی اکثره شکرګزاره ونه مومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ویل الله اوزه ته له دې ځای نه چې بدحاله غمجن کړی شوی رټل شوی یې، یقینا په دوی کې چې چا ستا پیروي وکړه نو خامخا لازمن به زه له تاسو ټولو نه جهنم ډکوم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او اے ادمه ته او ستا ښځه په جنت کې اوسئ، نو تاسو خوراک کوئ له کوم ځای نه چې مو خوښه شي او دې ونې ته مه نږدې کیږئ، ګنې نو له ظالمانو نه به شئ. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نو دوی دواړو ته شیطان وسوسه واچوله د دې لپاره چې هغه شیطان دوی دواړو ته هغه څه ورښکاره کړي چې له دوی نه پټ وو چې د دوی د شرم ځایونه دي. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. او ورته ویل تاسو دواړه ستاسو رب له دې ونې نه نه یې منع کړي مګر له دې وجې چې تاسو دواړه به ملایک شئ یا چې شئ به له تل پاتې کیدونکو نه. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. او هغه دوی ته پوخ قسم وخوړ چې بېشکه زه تاسو لپاره یقینا له خیرخواهي کوونکو ځنې یم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نو هغه دوی دواړو ته په دوکې سره تمه ورکړه، نو کله چې دوی هغه ونه وڅکله دوی ته خپل شرمځایونه ښکاره شول او دواړه لګیا شول چې په خپلو ځانونو یې د جنت پاڼې نښلولې. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. او دوی ته خپل رب आवाज وکړ چې آیا ما تاسو دواړه له دې ونې نه وای منع کړي او تاسو ته مې نه ویلي چې بېشکه شیطان ستاسو د دواړو ښکاره دښمن دی. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دوی ویل ای زمونږ ربا مونږ په خپلو ځانونو ظلم کړی دی او کچرې ته مونږ ونه بخې او پر مونږ رحم ونه کړي نو مونږ به خامخا لازمن له تاوانیانو څخه شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اویل الله تاسو کوز شئ، ستاسو ځینې به د ځینو نورو لپاره دښمنان وي او تاسو لپاره په ځمکه کې استوګنه ده او تر یو وخته پورې فایده اخیستل دي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله اویل په همدې ځمکه کې به تاسو ژوندون کوئ او په همدې کې به تاسو مرئ او له همدې نه به تاسو راوښکل کیږئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے د آدم اولادا، یقینا مونږ پر تاسو باندې لباس نازل کړی دی چې ستاسو د شرم ځایونه پټوي او د زینت جامې مو نازلې کړي دي او د پرهیزګارۍ لباس دغه ډیر غوره دي. دا د الله له آیاتونو څخه دي د دې لپاره چې دوی نصیحت حاصل کړي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اے د آدم اولادا، تاسو لره د شیطان هیڅ کله هم په فتنه کې وانه چوي لکه څنګه چې ستاسو مور او پلار له جنت نه ویستل چې له هغوی نه د هغوی لباس وښکلو د دې لپاره چې هغوی ته خپل شرمځایونه وښیي. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بېشکه هغه او د هغه قبیله تاسو له هغه ځایه ویني چې تاسو یې نه وینئ. بېشکه موږ شیطانان د هغو خلکو لپاره دوستان جوړ کړي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. او کله چې دوی څه بې حیایي وکړي نو وایي موږ په دې باندې خپل پلرونه موندلي دي او الله موږ ته د دې حکم کړی دی. ته ورته ووایه بېشکه الله د بې حیایي حکم نه کوي. آیا تاسو په الله باندې هغه دروغ تپئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ته ووایه زما رب د انصاف حکم کړی دی او دا چې تاسو خپل مخونه د هر لمانځه په وخت کې نیغ یعنی سیده کړئ. ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. او تاسو هغه بلئ چې د هغه لپاره د دین یعنی عبادت خالص کوونکي لکه څنګه چې تاسو اول ځل پیدا کړی هم هغه شان به تاسو راګرځئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. یوې ډلې ته هدایت کړی دی او بله ډله یې ګمراه کړې ده چې په هغو باندې ګمراهي ثابته شوې ده. بېشکه دوی له الله نه سیوا شیطانان د ځان دوستان نیولي وو او دوی دا ګمان کاوه چې بېشکه هم دوی نیغه لار موندونکي دي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے د آدم اولادا، تاسو خپل زینت یعنی لباس را واخلی د هر لمانځه په وخت کې او خوراک کوئ او څښاک کوئ او تاسو اسراف مه کوئ. بېشکه الله اسراف کوونکي نه خوښوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ته ووایه هغه زینت چا حرام کړی دی چې الله د خپلو بندگانو لپاره راویستلی دی او له رزقه څخه پاکیزه شیان چا حرام کړي دي. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
ته ووایه دا نعمتونه په دنیایي ژوند کې د هغو کسانو لپاره دي چې ایمان یې راوړی دی چې د دوی لپاره به د قیامت په ورځ بیخي خالص وي. همدارنګه موږ آیاتونه په تفصیل سره بیانوو د هغه قوم لپاره چې پوهیږي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ته ووایه یقینا همدا خبره ده چې زما رب د بې حیایۍ کارونه حرام کړي دي، هغه چې له هغو څخه ظاهر وي او هغه چې باطن وي، او حرامه کړي د ګناه او ناحقه ظلم کول. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. او دا چې تاسو له الله سره هغه شی شریک کړئ چې د هغه په حق له الله هیڅ دلیل نه وي نازل کړی، او دا چې تاسو په الله باندې هغه دروغ وتپئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او د هر امت لپاره یو نیټه ده، نو کله چې د دوی نیټه راشي دوی به نه یوه ګړۍ تاخیر کوي او نه به دوی وړومبي کیږي. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای د ادم اولاده که تاسو ته له هم ستاسو نه واقعا رسولان راشي چې تاسو ته زما آیاتونه بیانوي، نو هغه څوک چې پرهیزګاره شو او د ځان اصلاح یې وکړه نو په دوی باندې به نه څه ویره وي او نه به دوی غمجن کیږي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو تکذیب یې کړی دی او له هغو نه سرکشي یعنی لوی کړی ده، دغه کسان د اور ملګري دي، دوی به په هغه کې همیشه وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. نو له هغه کس نه لوی ظالم څوک دی چې په الله باندې دروغ تپي یا د هغه د آیاتونو تکذیب کوي. دغه کسان دي چې دوی ته به له لیکل شوي عمر، رزق وغیره نه خپله برخه ورسیږي. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. تر دې چې کله دوی ته زمونږ استازي راشي چې دوی مړه کوي، نو ورته وایي به چیرته دي هغه معبودان چې تاسو به له الله نه غیر بلل. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هغوی به ووایي هغه له موږ نه ورک شول او دوی به د خپلو ځانونو په خلاف ګواهي وکړي دا چې بېشکه دوی کافران وو. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ورته وبوي تاسو له هغو امتونو سره یو ځای ورته داخل شئ چې له تاسو نه مخکې په پیریانو او انسانانو کې تیر شوي دي. هر کله چې یوه ډله ننوځي نو د خپل ځان په مثل ډلې باندې به لعنت وایي. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. تر دې چې کله دوی ټول په دې اور کې راجمع شي د دوی ورستنۍ به د خپلو وړومبنو په حق لوي ای زمونږ ربه دغه هغه کسان دي چې مونږ یې ګمراه کړي وو نو دوی ته د اور 2 چنده عذاب ورکړه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
الله به ووایي د هر یو لپاره 2 چنده عذاب دی او لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. د دوی وړمبني به خپلو وروستنو ته ووایي نو تاسو لپاره پر موږ باندې هیڅ فضیلت نشته، پس تاسو عذاب وڅکئ د هغو عملونو په سبب چې تاسو به کول. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بېشکه هغه کسان چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي او له هغو نه یې تکبر کړی دی، د دوی لپاره به د اسمان دروازې نه پرانستل کیږي او نه به دوی جنت ته داخلیږي تر هغه پورې چې اوښ د ستنې په سوري کې ننوځي. وكذلك نجزي المجرمين. او همدارنګه موږ مجرمانو ته سزا ورکوو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د دوی لپاره له جهنم څخه پرش دی او د دوی له پاسه به د اور اغوستنې وي او همدارنګه موږ ظالمانو ته سزا ورکوو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي موږ هیڅ یو نفس نه مکلف کوو مګر د هغه د وس مطابق. دغه کسان د جنت ملګري دي، دوی به په هغه کې همیشه وي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. مونږ به د دوی په سینو کې پرته کینه راوباسو، د دوی له لاندې به ولې بهیږي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. او دوی به وایي ټولې ستاینې هغه الله لره دي هغه چې مونږ ته یې د دې هدایت وکړ او مونږ په خپله داسې نه وو چې دا لار مو موندلې وې که چېرې الله مونږ ته دا لار نه وه راښودلې. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. یقینا زمونږ د رب رسولان په حق سره راغلي وو او دوی ته به آواز وکړی شي چې دا جنت دی چې تاسو د ده وارثان ګرځول شوي یئ په سبب د هغو عملونو چې تاسو به کول. وما علينا